لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دا نبی علیہ السلام مبارک دا سیرت متوخرہ ذکر میں شروع کړو او بیا میں پکې مینس کې د نبوت نه پس د هغې د حالاتو بیان ہوئے. کله چې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت او رسالت پیغمبری ورکړه او حکم یې وکړه چې خلکو ته دین ورسوه. نو ما ویلو چې لومبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بالغانو سړو کې مسلمان شو. بیا حضرت علی دا ورسره و بالکانو کې، زید ابن حارثه په غلامانو کې، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ښځو کې لومبي مسلمانان شو. لا نبی علیہ السلام ته کولاو دا اسلام د دعوت حکم نو شوی، خو الله مدد کو ورو یو یو کس مسلمانېده. نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې منځ کاو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی ولاړو، دواړه په مانځه ولاړو. نو ابو طالب صاحب دې ترو او د هغه یو زوی جعفر دی په لاره تېرېدل. نو چې ابو طالب وکتل چې رسول الله مبارک په مانځه ولاړ دی او علي ورسره دی، نو دا جعفر د علي صاحب ورور. نو نبی علیہ السلام دی جعفر ته وی جعفره وګوره کنه د تره زوی دی مو ولاړ دی، ورور دی مو سره ولاړ دی. او بیا ورته ابو طالب وی جعفر یو کار وکړه، وی دا د تره زوی دی ډېر صالح دی او نیک انسان دی او دین حق دی. ګورئ دین حق دی. په دې وجه ما ستا ورور علي ته م وایي چې ته یې ملګری شه او تا ته م دا وایم ما پرېږده د ما تپوس مه کوه، خو تا ته م دا وایم چې د ده ملګری شه، د سره یو ځای شه، د ده تابع شه، دی به تا په ښه لاره بوځي، په خرابه لار به دې چاته م بونه ځي. نو جعفر ابن ابی طالب د ابو طالب زوی د علي صاحب ورور او د حضور پاک د تره زوی دی ورغې د رسول الله مبارک په لاس باندې بیعت وکړو او خدای پاک مسلمان کړ. سړی حیران شي. علي صاحب هم د ده په وینا مسلمان شوی دی. خپله جذبه مو ورته پته وه چې رسول الله مبارک رښتونی پیغمبر دی. ماشوم حضور پاک سره لوی شوی و، تېره جمعه مې درته قصه کړې ده، لیکن ده ورته وی ورځه دې بل زوی ته م وایي ورځه خپل اسلام په نصیب کې نو د ده څه حالات دي بیا بل وخت به درته ووایم انشاءالله العزیز. نو د ابو طالب دویم زوی جعفر دا الله پاک مسلمانان کړ. یو بل کس دی عفیفی کندی، دی وی چې رضی الله عنه دا پنګار ولې کوي دا ټیکه عفیفی کندی دی وی زه د مینا په میدان کې روانو مو، حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تر وی چې مې وکتل نو نبی علیہ السلام مبارک په مازه ولاړ دی، یو وسره علی دی، یو وسره زید ابن حارثه دی، یو وسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا وسره ولاړ دی په مانځه.
عفیفی کیندې وی ما حضرت عباس هغه وخت ولا عباس مسلمان شوی نو ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده دا دوی څه کوي دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه وی چې مال الله پیغمبري را کړی د نبوت مال الله نبوت او پیغمبري را کړی ده او د خدای رسول او په یو سوچ دین او چې دا کم وسره یو کس ولاړ دی دا زمار وارد علی د مرګری دی دا بل الک چې وینه زید ابن حارثه دا د مونږ برې دی د مرګری دی او دا کم خزه چې ور سره ولاړه ده نو د بیبي دا حضرت خدیجه عفیفه نو نه پویګو هو رواره مې وی چې مال الله پیغمبري را کړی دا او زه د الله پیغمبر مو خلقو ته لېږلی ما عفیفه سره رواره مې ګورې رښتونه دی وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونه م وی او صادق او امینم دی ودرې که معلومات ته اخلو هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي وی چې ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ وی موږ د الله عبادت کوو وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی وی چې د الله رسول من لاره لېږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم او ستا دین څه دی مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو د شریک نه لري دقه مې غټه دعوه ده الله لېږلی دی لیم چې خلکو ته دا خپل دعوت ورسوم الله یو دی هېڅ قسمه شریک نه لري او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي نه فایده رسولی شي او نه تاوان الله یو دی وی ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده زه دې ملګری کېږم نو ما ایمان راوړه مسلمان شوم او عفیف وی ډېر لوی افسوس مې وکړو چې ارمان چې ابوبکر او علی او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې د 5 نمبر یا 4 نمبر مسلمان به سخوان به کړي خوشاله شوم په ایمان حضرت عفیف کندی رضی الله تعالی عنہ بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو حضرت طلحه وی عزت لهم بصرا ته بصرا علاقه د شام طرف ته وی چې بصرا ته لاړم په قافله کې مو هلته د عیسایانو یو راهب و زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی د عیسایانو یو ملا یو راهب و وی هغه راغی او قافلې ته اواز وکړو چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته وی ما ولا آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم د حرم د مکې اوسېدونکی یم زه وی دلته راشه وی راته وی چې احمد راوتی دی وی ما ورته چې څوک احمد وی چې د آخر زمانې پیغمبر او ته نه پیژنې مې چې زه خو احمد نه پیژنم وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی زمون کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی او په دې میاشت کې به روځي او دې به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء د نه پس به بل پیغمبر نه راځي د آخري پیغمبر دی بل به نه راځي او دام زمونږ په کتابونو کې لیکلی دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې به کاڼي جنی او د کجورو ډکه به دا زمونږ کتابونو کې دي او دی به پاک دامنې او د پاک دامنې خبرې به خلکو ته کوي او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدی او دا سړی دی ومونته ګورې د نه رستو نه شي د مرسکبرګرتیا به کوې وی تلواره شوم چې زه به کله مکې ته ځم قافله به کله رسي وی چې قافله راورسېده مکې ته خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته وی یاره نور څه نشته خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم او کم محمد امین او صادق محمد ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور و هغه یو نوی دین اختیار کړی دی هغه وی چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم نور څه نشته او دا شی شته طلحه وی زما دوست و حضرت ابوبکر صدیق وی هغه له ورغلم وی مې چې ابوبکر وی خلکو راته وی چې ابوبکر یې ملګری دی دا ابو قحافه زوی
ابوبکر یې ملګری دی. وی لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله دی راووته. مې ابوبکر یو تپوس ته کوم دغسې زه تللی وم بصرا ته او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی د عبدالمطلب نسې په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتلی او د نبوت دعوه او اخري پیغمبر. وی ما ته وی چې خبره ټیک ته که نه طلحه زه یم ملګری یم چې تا تر کله پادري وې راهب درته وې نو دې کې بیا څه شکونه کوې. وی ما وی چې خما بوزه وی درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم. ما د نبی علیه السلام ته دا ټوله خبره وکړه. حضور پاک ډېر خوشحاله شو ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړ. وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد په دواړو یو مور یې ښه دي یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وی نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم الله را لېږلی ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي او ما ته دا خولی چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي یو زما عبادت وکړي یو ما ته مخکې. نو الله طلحه وی زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. سعد ابن ابي وقاص لوی صحابي لوی حالات لري. وی د شپې خوب وینم وی خوب کې تکه توره تیاره ده او دا وطن خړ پړ دی. وی دی کې یو رڼا راښکاره شوه. وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته غټ نور. وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی. بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی. چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی. چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه. وی مال یم ډېر خوند راکه نو زم د نور پسې روان شو. وی چې راویښ شم نو زما دوستو حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی. توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه. د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې دا خو ښکاره تعبیر دی. توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده. هغې کې رڼا او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي. او زه ورپسې روان یم تا ته پته نشته. علي ورپسې روان دی تا ته پته نشته په دغه رڼا کې. او خدیجه ورپسې روانه ده تا ته پته نشته. او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې تا ته پته نشته. او الله تم موږ پسې رڼا ته را روان کړئ. نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه. وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی پې ډېر زیات خوشحاله شو. ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښایي چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله انسان تړه کوي چې دې به تیاره ختموي جاهلیت به ختموي ګمراهي به ختموي او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خورئ. الله ښایي. سعد ابن ابي وقاص وی بس ما چې ډېره ښه ده لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړه او کلمه شهادت مې والله ایمان را نصیب کړ. د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی. د اول من رما بسهم فی سبیل الله د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتی دی. دغه صحابي دی الله ولا بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی. او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف دو صحابو دپاره یو ټکې ویلی دی ماشاءالله. یو پکې دا دی د احد په جنگ کې چې د به غشي ویشته نو رسول الله مبارک به له آواز ورکه ارمی یا سعد فداک ابي و امي. سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان. رسول الله مبارک ته مور پلار قربانوي. اولا سعده زما مور و پلار تا نه قربان. او دله داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته خدای د دعا قبوله کړي. مستجاب الدعوات وسدد سهمه او چې غشي ولي چې نیخ په ټاکې ولګي غشي ولا برابر کې دا ورته دعا کړې ده. او واقعي هم دقسې وه چې د غشي بچته ده هدف نه چې په کوم ځای به یې غشي ویشته خطا به نه ته
او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې زما وروڼو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کوم بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو سعید ابن العاص دا غزوه خالد دیو یو خوب وینم یو خندق والا دیو ډېر جوور خندق دی دومره جوور خندق دی چې ویښې نه معلومیږي او ډېر ښکته دی او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي او چې دې کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دې د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه یې راښ کړم پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې ته خو د بچ کړې دې کې د خوبه راویښ شو ابو بکر میں دوست تو داغه خواله لاړم حضرت ابو بکر صدیق لا میں ابو بکر دغه سے خوب وی وی خالد اوسم نه پويږي چې دا خندق څه شی دی دا د دوزخ خندق دی دا د اور خندق دی دا د کفر او د گمراهۍ خندق دی او پلار دی پاغه دین کلک دی ور غورځي دی او چا بچ کړی د خندق نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوسم نه پويږي پی په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده ویمه چې ابوبکر تاله مشورې له راغلی وی هغه به دله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي راځه وی نبي علیه السلام مبارک له ورغلم ورته ودرېدم وی دا خوب مې ورته وی چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی دې کې څه ضرورت دی را سوچ ته خو هوښیار سړی قابل سړی او پوه سړی او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې تا وکړو تاله څه خیر درکړو د کم شر نه بچ کړې خیر و شر دا اللہ پلاس کے دا خیر و شر مالک رب العالمین اگا اللہ تا بلنا کو اگا اللہ تا خلق بلم غیر اللہ نا خلق ملیکوم بت بسی و اگا بطال خیر در کول بسی اللہ پاک ایمان را نصیب کا مسلمان شو یہ مسلمان شو مگورا خوب تعبیر و مغسی دی چه کور تلالم پلار رانا خبر شو ای پلار میں ساق غصو او زیو والم او دومره ووالم چې یو ډنکې و یو چوکه ور ارېله هغه په سر راله ټوټې ټوټې کړه او ته هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی هغه خدایانو ته جاهلان وایي او هغه خدایانو ته ناپوهه وایي او هغه خدایان چې مونږ له بچی راکوي او مونږ له مال او دولت راکوي او مونږ باندې باران وري وی دا اسم نشي کولی اصلي پسې روانې اوهو خوب رښتونه دی بابا ته خو ما کندې ته غورځې خیر او شر څوک ورکوي الله ورکوي بچی الله ورکوي او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي تا نه به شر کم دی نه دفع کړي هغه بوت چې خبرې نشي کولی ته ورته چغې وا تاله اواز نشي در کولی نو چې اواز نشي در کولی ته چغې ورته وا ځان نه مچ نشي شړلی ځان نشي بچ کولی تا ودرولی او ته حفاظت کې ستا به څه حفاظت وکړي بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی بابا مسلمان او زه مسلمان شم که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې خپل د پلار نیکه زوړ دین له نو پرېږدم دی چېته کور کې دی نه پرېږدم جامې در نه وباسم او شړم دی مې بابا خوښه دی خپله ده وی زما د کور نه وځه نو پلار وشړلم ویم والم وینم کړم په سر یې راله چوکه ماته کړه د کور نه یې وشړلم نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم وی ذلیله مې کړې که نه اوهو دا خلک وایي ګنې ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاویږي جامه نه میلاویږي ان العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون کلا يعلمون دی عزت خو الله سره دی دا الله دی د پیغمبر دی د مسلمان دی منافق او کافر نه پوهیږي وی بیا پلار مې ناجوړه شو زه خو یې کور نه وشړلم نه یې پرېښودم وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې وخوړو چې که زه له دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وایي دا دین به ختموم دا به مټاوو
او د دې د دین د میټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم وایي چې ما ته د اطلاع راورسېده نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړه مې خدای پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی یو خوا ته او یو خوا پلار دی پروردګاره او پلار مې دا قسم کړی دی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتي و بیا ای چېته ماته الله پلار مې دا قسم کړی دی خدای چې دې بیماری نه پانسه چې دې بیماری نه رب العالمین اوچت نه کې ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې جامې م رانه ایستې دي او وهلی مې او بیا هم پلار دی او دا خبره به کوي خدای چې دې نه پانسه ما د ما دعا و د پلار مرګ و خبره ختم محفوظ شم خپل کور ته واپس لاړم خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه او بیا صاحب د رسول الله مبارک خاص مرګري حضرت عثمان رضی الله عنه الله مسلمان حضرت عثمان دا د ترور د مور خورې ده د هغې سعدا نوم دی سعدا هغه سعدا کاهنه وه د کهانت دا شی ورته یاد و جادوګر یو قسم دی سحر یو قسم دی او شاعره وه زبردسته نو یې زه یو ځل د سعدا کره لاړم د ترور کره د پلار دی د مور دی مور ته نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویل دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی وایي چې دا شعرونه یې وویل نو ما ورته وایي چې ترورې ته څه وی دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وویل وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشان یا عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشان اے عثمانه اے عثمانه اے عثمانه تاله خو ډېر لوی ډول دی تاله خو الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان بی تاله به خدای یو شان درکوي هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوثان دا یو پیغمبر راغلی دی یا عثمانه دا یو پیغمبر راغلی دی معه البرهان دلیل وسره دی دلیل څه شی دی قرآن دی دلیل معجزه ده دلیل داغه ښکلي صفتونه دي ارسله بحقه الدیان او دیان ذات په حق را لېږلی دی اوس شعرونه وایي وجاءه التنزيل والفرقان د خدای حکمونه ولا راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې ام ولا را روان دی د د فتبعه عثمانه د تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان بوتان د گمراهان نه کی یا لا تغیاک الاوثان بوتان د تا گمراه نه کی و چې دا مې واورېدل نو ما ورته چې ترورې څه وی تا څه وی وی چې عثمانه زه پوهېږم تا ته پته نشته محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی پیغمبر دی ما ته علم دی ما ته پته د رښتونی پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې پام کوه بل خوا لاړ نشي ورشه ملګری شه ملګرتیا وکړه ترورې څه وی ما ته پته ده که ما خبره منې که نه رښتونی دی که دروغجن نه دی او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دی حضرت عثمان وی لاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه هغه له ورغلم دروازه مې ورته وویله ابوبکر زما ترور داس شعرونه ماته وی وی ما ته عثمان که بل چا باندې خبره پټی په دا دې ولې پټی شي تا ته پته نشته چې دا محمد رښتونی دی صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته اوسه پورې چې د دروغ نه دی ویل تا ته پته نشته چې هغه څه لالچ ته چا نه نشته تا ته پته نشته چې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل په خپل لاس کاڼې جوړو هغې ته سجدې کوو د خدای مخلوق ته سجدې کوو مخلوق ته ولې وکړو خالق ته ولې ونه کړو او څه بادشاه خو موږ نه نه غواړو چې موږ وایو چې د بادشاه تمه د لالچې دی پیسه خو موږ نه نه غواړو چې د پیسې تمه د لالچې دی او ستا ترور هوښیاره ده پوه یې کړئ
اوس باقي په تا له پکار چې تا پوه کړې وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دې کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل موږ یې ولیدو وایي چې ویې لیدو حضرت علي صاحب ورغې او رسول الله مبارک ته په غوږ کې پټې خبرې وکړې هر څه چې ورته وایي او چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ماله نیغ راغی ماله لاس راکړه ما ته عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار یې چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې دا بوتان به څه دله درکړي د خدای شریک ګورې هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو عثمان زما ملګری شه وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړې وی قسم دی چې حضور پاک لګیا و وی ما چې دی کله چپ شي چې زه مسلمان شم د ده دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم وی زړه یې راله بار راویسته وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم بس دا دوه طریقې دي نور څه نشته الله به یو منې ما به د خدای پیغمبر ومنې ما وی ډېره ښه ده شاه کلمې شهادت ووې او مسلمان شو چې مسلمان شوم لاړم ترور له سعدا له مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شوم وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی او یو درې خبرې نورې واوره بیا وی هدى الله عثمان الصفي بقوله هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدى لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق بیا دا سوی دا سعدا وی الله عثمان ته هدایت ورکو هغه عثمان چې پاک دامنو په خپل قول سره په خپل خبره یا د پیغمبر په خبره الله هدایت ورکو او واقعي عثمان پاک دامنو حضرت عثمان وی ما په جاهلیت کې هم چېته ګناه نه ده کړې دا د پلیته ګناه چې ورته وایي او الله تعالی حق طرف ته ولا هدایت ورکو مخې ولا ورکړه نو په خپله هوښیار سوچ او فکر د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو او د اروا د مور نوم یې اروا دی د اروا زوی چې دی د حق نه منې نه شو د حق ملګری شو او بیا ولا المبعوث رسول الله مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لورې ولا ورکړه دا یوه هغه وخت کې بله یې ولا بیا ورکړه فکان کبدر مازج الشمس فی الارض داسې شوه لکه د څوارلسمې سپومې نور چې دواړه یو ځای شي ځمکه روښانه کړي الله اکبر او دا سعدا بیا څه وایي فدن لکه یا ابن الهاشمیین مهجتي ای د هاشمیینو بچی روح مې درنه قربان زما روح درنه قربان فانت امین الله ارسلت بالحق ته د خدای امینې او په حقه دنیا ته لېږلی شوې حضرت عثمان خدای مسلمان او بیا ابو لهب په دوو زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه کوېدن وې دا اوس قصه درته وروستو کوم هغه دواړه یې پرېښودې نبي علیه السلام ته زړه دی وله دک ورکو نو یو لور یې حضرت عثمان ته په نکاح کړه بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه نو بله لور یې ورته په نکاح کړه د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم او بیا چې هغه دویمه وفات شوه نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وې دا به مې عثمان له ورکړې وه خدای دې څومره لوی شخصیت جوړ کړ خلیفه ثالث او د حیا نمونه اشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء رسول الله مبارک فرمای اصدق پټولو کې رښتونی ابو بکر دی اشدهم فی امر الله عمر د خدای په دین کې سخت عمر فاروق دی او اصدقهم حیاء عمر رښتونی حیادار او عثمان حضرت عثمان دی هم خدای مسلمان کو بیا حضرت عمار ابن یاسر او حضرت صہیب دواړه را روان دي اسلام لا دی وخت رسول الله مبارک دار ارقم کړي دواړه یو بل سره میلاو شو
د ارقم د کور مخې ته یو د یو نه تپوس کی سکے بل د بل نه تپوس کی سکے عمار صہیب تی صہیب سکے او دا صہیب اصل کې د عراق د علاقه دا د روم نو غوري هلک صہیب رومي وای مشهور هم په صہیب رومي دی دا د عراق د علاقه خو دې ماشوم چا تختول روم ته په خو به د ماشومان تختول بیا به غلامان کړه او خرصول به نو روم ته تختول نو روم کې اوسېده نو د روم نه راو تختید مکې مکرمې ته نو خلک صہیب رومي ورته وای اصل د روم نه روم ته چا تختول شاعر وی سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب از روم سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب از روم ز خاک مکہ ابی جہل اینچ بلعجب است صہیب روم نہ رو تختید بلال د حبشے دے سلمان د فارس او د عراق اوسیدونکی دی او د مکې د خار د خاورې نه ابو جهل جوړ دی هغه وګوره دا وګوره عجیبه خبره ده دا دواړه یو یو ته ویسکې بل بل ته ویسکې یاره ویم درته وی زما خو نیت دا دی چې زه خو دې سړي له ورځم نبی علیہ السلام نوم یې واغېسته نوم به یې نه شو اخېستی د یارې نه چې هسې نه چې ته هوا دا خبرې بل خوا یو چې ته کوم کافر راګیر نه کړي خبره خو به پټه ساتئ که نه او پټه ساتم وایه په یو بل پیو وی زه خو دې سړي له ورځم ورګرې کېږم دې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل عمار وی زه خو هم په دې نیت راغلی یم لاړل دواړه رسول الله مبارک له ورننوتل په لاس یې ورته لاس کېښود کلمې شهادت وی الله مسلمانان کړل عمرو ابن عبسه رضی الله تعالی عنه وی تللی هم تجارت کې علاقې ته وی چې هلته لاړم یو سړی لګیا دی اوس یو راهب لګیا دی هغه راهب خلکو ته وایي ای خلکه پرېږدی شام پرېږدی یمن پرېږدی روم لر شئ مکې ته د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی ملګرتیا وکړئ پرېږدی شام پرېږدی یمن نور علاقې پرېږدی د آخر زمانې پیغمبر راغلی مکې ته ملګرتیا وکړئ کامیابي په دې کې ده هلته چغې والي کېږي ماشاءالله عمرو ابن عباسه رضی الله عنه چې دا سړي خبره مې واورېده ورغلم مې دا ته څه وی وی بس دا آخر زمانې پیغمبر دا دنیا د راتلو میاشت ده او دا رښتونی پیغمبر دی او هوښیار به هغه یو کامیاب به هغې چې د هغه ملګرتیا وکړي بس هغه ځای نه په منډ رالم مکې مکرمې ته معلومات وکړل مکه کې څه حالت دي وی دغسې محمد د پیغمبرۍ دعوه کړې ده صلی الله علیه وسلم کم ځای دی دار ارقم ته غلې غوندې پټ ورلم رسول الله مبارک ته عرض کوم الله رسوله زه خو په خپله خوښه نه یم راغلی ګورې زه د پلانکۍ علاقې راهب د عیسایانو مشر رالیږلی یم الله اکبر کلمه شهادت مې وی او خدای پاک مسلمان کړ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبرۍ چرچا او شهرت شروع شو ما رورو لېږه چې رورې ته لاړ شه په مکه کې ما له خبر راوړه چې دا خبره څنګه ده رور مې راغی مکې ته واپس راغی ابوذر وی چې څنګه راغی بنو غفار یو قوم دی د هغې سره تعلق ده شام ته چې به قافلې تلې دي په کلي خوا به تلې وی چې رور مې راغی ما ته وی چې رورې خبره درسته ده یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی او دا کلمه وی خلکو ته وی چې الله یو منې زه د خدای رسول یم بس او دقه مې واورېده وی رورې خبره دې څه ډېره مضبوط راونړه داسې خبره دې راونړه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي په خپله ځم یو بتکې و د اوبو مې ځان سره واغېسته او یو ګوړې مې غاړې ته واچو پکې مې خوراک سامان واغېست مکې ته رالم چې رالم چې اندازه مې واغېسته خلک یې ډېر دشمنان و مخالف یارېدم غږ مې نه کو بیت الله سره کېناستم خلک به حج عمرې له راتلل که نه د مسافرو به خدمت چا کو د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم وی ماښام و ډډه مې والې و دې کې حضرت علي راغی وی ما ته وی مسافرې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما پسې علي مخکې زه ورپسې م کور ته یې بوتلم
روټۍ را باندې وخوړه شپې را باندې وکړه خو نه ده څه ووې نه ما څه ووې ما یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېنه دي غږ مې ونه کړ وصال له بیا رالم بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېدل یا مې چېرته په تېر کې ولید هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي وی بیا ماښام علي راغی وی ما ته یې وی چې میلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې مې نه وی راځه راپسې بیا لاړم بیا را باندې روټۍ خوړه شپه مې وکړه وی سهار له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم یاره که پته ولګېده وی بیا علي راغی ماښام شو وی میلمه بیا پاتې شپې ته مې او وی راځه راپسې وی لاړم وی روټۍ را باندې راته کېښوده وی ما ته میلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده څنګه حال کې راغلی وی مې چې یو خبره ته کوم خو کوچا تال نه وی دومره یاره پړه پرته څوک نه خبره وی چې نه چاته مخ بګ نه کومه ښځه خو د بنو غفار قوم نه موږ علاقې نه راغلی یم او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه زه به دې ورسره میله وکړم وی شپې را باندې وکړه او سار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې دې وخت کې نشم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم خو ګوره چې ما سره ځې که نه نه به ما پسې راځې ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی په دغه چلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسول حضور پاک په دار ارقام کې وی ما ورته چې دغسې مې اورېدلي ورور مې راولېږه هغه اطلاع رو رسوله خو داسې زړه اطمینان مې حاصل نه شو وایه څه د دین دی او څه د مذهب رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی یو خدای به منې بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي شر نه بچ کولو کې یو الله ومنه بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو مسلمان شو وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې ابوذر ځه جندب یې خپل نوم دی جندب وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې زما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کي نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه مې چې والله که صبر شوه دین رښتونی دی او زه به صبر شم ګوره د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه دا درې ورځې چې اسلام پکې نه و نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نه شي ایستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وه او راغی د بیت الله خواله او چغې واله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خو چې دا چغې واله بس خلک پرې راټول شو اول ټکول شروع شو غریب دومره او دومره چې بېهوشه شو حضرت عباس راغی او پې ور پرېوت وی خلکه د څه کوئ د ده په قوم زمونږ لار ده چې شام ته ځو راځو نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو زمونږ غله خو ټوله شام نه ده مونږ خو غنم وربشې ټول هغه ځای نه راوړو نو دا سړی وجنې ځان له کار ګورې نو وی خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بیا خلک را باندې راغونډ شو وی بیا وینې کړم بیا ته عباس خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو وی بیا مې چغه وواله ایمانی جذبه چې چا کي هغه چپ نه پاتې کېږي ایمان نشته نو پټ دی غریب درې ورځې غږ نه کوي ایمان راغی بس ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی دا اوچته زور کوي وی په درېیم ځل مې بیا اواز وکړه وی بیا خلک رالل او وی راګیرې کړمه وی بیا ته عباس صاحب کې ظالمانو ګورې که مړ شو په کومه به دی وی عباس چې خلاص کړمه رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې راته وجړل ټول وجود مې د وینو وینو شوړ پوړ دی ډک دی ما ته یې ابوذر زما ومنه خیر دی تا خپل حق ادا که لږ صبر کوه زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه
هغه ابوذر نه خدای څوک جوړ کړل؟ اوهو ابوذر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي. د سخا صفت په عثمان کې پروت دی، د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی، د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی، او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشته محبت نشته هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت ابوذر کې پروت دی. ابوذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼله په دې صفتو، او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وي خو که چا به ښکلې جامه چولې دی به ورغې، او بوډا سپینګیری و په مدینه کې به اوسېده ابې وټساو هی د خدای نیک بخته دا جامې دې نوې چولې دي دونه ژوند دې شته په دې خو پنځه جوړې کېدې غریبانو له به دې ورکړې وې که چا به خشته کور جوړ کړی و دی به دروازه به ورته وویله روبن دا دې څه جوړ کړی دي؟ دا مې کور جوړ کړه. ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر له به ځې؟ قبر جوړ کا کور دې جوړ کړی دی بلا پیسې دې په دې ولګولې بس هر چا سره جنګ جګړې حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه، د عمر زمانه هم تېره شوه، د حضرت عثمان زمانه و جنګ زیات شو، خو چې چا سره و پیسه وه دی به ورته و جګړه، او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر درهم کی من النار په دې به اور کې داغ میلاویږي درته ښه. عثمان صاحب دته وی ابوذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته، هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه. وی ابوذر بوډا سپینګیری د رسول الله مبارک ته لومبي زمانې صحابي دی، لږ خیال یې ساته مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي غږ ورته نه شو کولی، هلته هم دغه جګړې به وي، که چا جامه به ښکلې وه په کونټه یې ټس، که چا سره به پیسې وې په کونټه یې ټس، که چا سره به اسو ښکلې په کونټه یې ټس، که چا سره به قیمتي و خو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل غریبو له به دې ورکړي. حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږه بابا جي نه مې خلاص کړ، مشر د سپینګیری دی د حضور پاک خاص ملګری مونږ خو څه نشو ویلی خو روزانه جګړې دي. عثمان صاحب ورته وایي راځه مدینې ته راغی نو ربضه ورته وایي ربضه هغې ته یې ولېږه، د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په منځ کې ما لیدلی ده، نو هلته یې ولېږه وایي هلته دې رشه بس دا یې دی کې دې رشه چې څوک پکې نه ځکه ته روزانه جګړې کې نو بس ښه کوم که نه خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې خدای نه خوشحاله یي او بچي خوشحاله یي او بلډینګونه دي او جامې دي او دا یا خدای پاک ربضې ته لاړه ولته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره ده او ناجوړه شو غریب. بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زموږ نه منې دغه دې حل دی، دلته که ته راته مړ شوې نو دا سنبالوي به دې څوک؟ بیمار شوې اوس راته زه دې څوک کم، مړ شو کفن به څوک در کوي، جنازه به دې څوک کوي، خخۍ به دې را سره څوک یې ابوذره ټول خلک درته لګیا چې دا خبرې مه کوه مه کوه او ته همغسې لګې. وی ښځې زما خبره واوره، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ابوذره چې کله د اسلام راوړه نو یوازې وي، چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه، او چې مرې نو یوازې به څوک به راسره نه او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره نه او چې قیامت پر ورځ پاسې او جنت ته ځې نو هم یوازې به روانې. ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه خو چې زه مړ شم که نه په خاورو غریب پروت دی، په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته، اونې سوري ته پروت دی او بیبي ورسره د خدمت کوي چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې یو قافله به را روانوي او اواز به وله ورکې چې ای قافلې راشه یو مسافر مړ دی مهرباني وکړې را سره سنبال کې او را سره یې ښخ کړې. نو بیا ته ځه مدینې ته. بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ډېر مې زړه له دک ورغې چې خدایه دومره لوی سړی دومره لوی صحابي او دا حالت چا ولا پیغور هم ورکړه وی ته دلته راورسولې وی دا خو لا زه دلته راورسولم وی قسم دی چې څه حکم کوي زه به منم، امیر المؤمنین دی بادشاه دی د پیغمبر مبارک خلیفه دی.
دې کې سوته د غریب په خاورو د پاسه د خاورو په بالخ او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم د وصیت مطابق رښتیا یو قافله را روانه قافلې له مې اواز ورکړو ایرونو یو مسافر دلته راته مړ شو د خدای په خاطر راشه او دا را سره سنبال کې کفن دفن او جنازه وکړي هغې وی ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان الله چې ورشو قافلې والا زر رالل چې وی کتل اوهو دا خو ابوذر دی او خلکو پېژانده که دا حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه دا دلته څه کوي اوهو دا خو موږ له غنیمت دی د خدمت د قبر د دفن هغه ځای کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړه او په هغه ربزه کې دفن کړه دې قبر له تلې ما لیدلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل لوی لوی ملګري مې راغونډ کړل چې کوم لوی لوی هغې نه پس رب العالمین دا آیت نازل کو انذر عشیرتک الاقربین چې بس اوس به خبره لږه نوره سختېږي اوس خو نبوت میلاو شو یو کس راځي پټ پټ ته سره مسلمانېږي اوس به لږه خبره خورو اوس به د خپل نږدې قوم له دعوت ورکوي هغې متعلق څه واقعات دي آینده جمعه ته ذکر کوم انشاءالله الله دې موږ د دغې صحابو په نقش قدم روان کړي الله د هغوی په زړونو کې چې ایمان سنګ کلک پروت و خدای زموږ په زړونو کې ایمان دقسې مضبوط او کلک کړي خدای د ایمان په رڼا موږ منور کړي الله د ایمان په رڼا موږ منور کړي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي الله د فتنو د اختلافاتو نه په امن و امان کې وساتي خدای چې څوک بیماران دي روغ صحتونو او شفا والا ورکړي الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله له زموږ د فراخ او حلال روزي نصیبه کړي یا الله چې چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشحالو بدل کړي یا چاته څه ټینشنونه دي په خوشحالو بدل کړي الله ته زموږ حفاظت وکړي زموږ د دین او د ایمان حفاظت وکړي زموږ د مال او د بچو حفاظت وکړي خدای ته د هر قسم آفتونو د دنیا او د آخر نه په امن و امان کې وساتي یا الله چې څومره ملګري د لرې لرې ځای نه راغلي دي په یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي د دې محلې ملګري د دې ګرد ګردنو علاقې ملګري څومره د مېلمنو خدمت کې الله تعالی دواړو جهانو اجر او خوشحالۍ ورکړي خدای زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي بای دوستان هم دي بیماران دي موږ ته ټلیفونونه کړي د الله د روغ صحت ورکړي کوم مسافر چې زموږ دا بیانونه اوري لرې لرې ځای کې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي او ته د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي خدای په موږ د خپل فضل او د خپل کرم دروازې کولاو کړي او خدای د هر قسم آفاتو او مصیبتونو د دنیا او د آخر نه په امن و امان کې وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين